او د نورو وسلو پر مټ باندې جلا بریدونه وشول چې مالی او ځاني تاوانونه په درې وړو ځایونو کې اړولي دي. همدارنګه په 23 د فبروري د ورځې 10 بجې د رئیس اسماعیل خان کلاچي ولسوالۍ لونی کلی کې مجاهدینو د پوز په مرکز د دراسکوف حمله وکړه چې امنیتي کمرې ویجاړې کړې او بیا د نارنجکو په غورځولو سره د مرکز دننه مرګ ژوبله واړوله. پس له هغې پوز پر ولس د اور دغه په حساب خلاص که او ملکی لاروي پکې شهیدان شول او ګڼ شمېر پکې زخمیان کړل شول. یعنی بدل د ولس نه واخیسته په ولس باندې اور بل کړی و. په 23 د فبروري خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د نوي باغ د بزرګ نالې سیمې سره پنخته کې 7 عسکر مړه شوي او زیات شمېر زخمیان دي او جسدونه اوس هم په میدان پراته دي او حکومت هغه یعنی خپل مړي نه دی اوچت کړي. په همدې حال کې د یو بلې حملې په ترڅ کې چې د دراسکوف په وسلې په زره شوی یو عسکر بل هم په نښه شوی او وژل شوی دی. او پوز پس له دغه نه چې کله دا مرګ ژوبله ورته اوښتې ده د خلکو په کورونو ننوتي د هغې نه ځان ته مورچې جوړې کړي دي او د هغه نه په نورو لارویانو او په خلکو باندې ډزې کوي او خپله د خلکو په کورونو کې پټ دي او د دنه د په حساب هیومن شیلډ کار اخلي. 23 د فبروري یعنی نن سهار 9 بجې په بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ کې د سرخاورې سیمه کې پر سیپاک سړک مجاهدینو د پوز 2 موټرونه کمین ووهل. دواړه موټرونه ته زیان رسېدلی دی، عسکر وژل شوي دي او ډېر زیات پکې ټپیان کړلی شوي دي. دا و د جهادي څپونه د راپورونه چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. اوس راځم د ستاسو او پوښتنو ته او همدارنګې ځینې نړیوال خبرونو باندې به یو لنډ نظر واچوو. روخان منګل پرون چې کوم پوښتنه کړې وه چې ولې مجاهدین د پنجاب کې عملیات نه کوي او په عین حال کې ولې پایپلاینونه یعنی د ګیس پایپلاین چې د بلوچستان نه ځي د اوبو چې برق تولیدیږي د پیښور ډیم نه هغه ځي پنجاب ته، ولې د دې دا برق لاینونه او ډیمونه دغه نه خرابوي چې دغه سپلای هغوی باندې بنده کړلی شي. یو څه ځواب ما پرون ویلو او عین حال کې مې تاسو دا ویلو چې دا پوښتنه ما هلته استولې ده او کله چې د ده ځواب د هغه ځینه راشي زه به یې ستاسو حضور ته د ولولمه. ګرچې دا پوښتنه ما بذات خپله روخان منګل ورور ته هم استولې ده او کېدای شي چې قناعت وړی وګرځېدلي اوس یا نه وي ګرځېدلي، خو دا هغه ځواب دی چې ما ته د همدغې مجاهدینو د ویان په ذریعه رسېدلی دی او هغه په دې ځواب کې دا وایي چې د ټي ټي پي مقدس جهاد په ټول پاکستان کې روان دی او په ټول پاکستان کې تشکیلات لري. البته د پنجاب په پرتله په پښتونخوا کې ځکه بریدونه په عسکرو ډیر کیږي چې پښتونخوا کې مجاهدین ډیر دي او دا خو چریکي جنگ دی. د ملت په تعاون او همکارۍ سره مخ په وړاندې ځي. که ملت ځای ورنکړي، چای مړۍ ورنکړي، نو بیا ګوریلا یا په اصطلاح چریکي جنگ نشي کېدی او د پښتونخوا ولس ډیر ملاتړ او همکاري کوي. باقي پایپونه یا د ریل ګاډي پټلۍ وغیره نښه کول کمزوري کارونه او یو قسم نشنالیستي شکل لري او ټي ټي پي خو یو کاملا مذهبي او اسلام پاله سازمان دی چې پر دې شیانو باندې عقیده او ایمان نه لري. تاسو ته دا خبره به جوګه شوي چې دی ویلي چې منګه هلته په ده باندې زیات عملیات هم نشو کولی، چې دا یو واقعیت هم دی چې ستاسو شاته ولس نه وي، ځکه د پنجاب ولس خو د جهاد طرفدار نه دی که نه، هلته د مجاهدین یا څوک چې طرفدار دی کم دي
او دا جهاد واقعا د ولس په مټ باندې کیږي. یعنی دا خبره دی بالکل دقیقه ده چې دلته خو پښتون ولس دی د کلی د مین راوچتیږي زی عملیات کوي بیرته راځي کلی په منځ کې نو هغه نه معلومیږي. په پنجاب کې که پښتانه لاړ شي الته پښتانه دومره ډیر نه دي چې پښتانه وشي کولای په منځ د وطن د ملت کې الته پټ شي او دی دا کی. نو دا خبره باید موږ تاسو د غول لاندې ونیسو. او راغلو د پایپونو د په حق له دا خبره وا چې دا په دې موږ نه کوو چې دا یو نشنالیستي دغه نیسي او موږ په نشنالیزم باندې اعتقاد نه لرو. خو بیرته د روخان منګل ورور موقف دا دی چې هغه دا وایي چې که چېرته موږ د ګیس پایپلاین بند کو نو هلته به په لکونو کورونو کې ګیس او دا به بند شي او دا به په نظام باندې فشار راوړي چې د خپل خلکو به د نظام په مقابل کې د قیام کې ودرېږي. یعنی دی وایي چې په یو توګه باندې که چېرته موږ پایپلاین وو که ریل پټلۍ نه وهي هغه ویلي دا خیر دی. خو د ګیس پایپلاین په دې وایي چې د ګیس هلته چیزي خلک آرامه ژوند کوي او دلته د پښتنو ژوند نارامه دی. هغې په پښتنو باندې هر نوع ظلم کوي او ایس سینه باک نه کوي. نو منګه باید دا ګیس په دې بند کو چې دی ونی شي کولای هغه نارمل ژوند وکړي او دی په تنګ راشي چې د خپل نظام مقابل کې یو حرج مرج او اولیګارشي جوړ شي تر څو دغه ګډوډي چې د نظام د سقوط باعث وګرځي. په دې ټکي کې په هغه اولو ټکو کې زه د مجاهد ورونو هغه موقف تاییدوم چې د چېرته چې خلک اوسي د خلکو د بطن نه جهاد کیږي هغه د هغې ټکی صحیح دی. دې ځکه د روخان منګل خبره صحیح ده چې د فشار لپاره د پایپلاین وهل دا د دې زموږ تاسو د مقصد ترلاسه کولو لپاره لوی هدف انشاءالله لاسته راځي. نو زما په نظر دواړو کې یو ټکی مثبت دی او منفي ټکی مشته دی. نو خلک به دا اوري دی به خپله فیصله کوي چې کومه خبره سمه ده کومه ناسمه ده. دا و د هغه موقف چې د ټي ټي پي په ویان په ذریعه ماته را رسېدلی او تاسو ته مې وړاندې کړم. دویم راځم نړیواله سطح کې په جرمني کې انتخاباتو په نتیجه کې برحاله صدر اعظم خپل هغه کرسي او دغه د لاسه ورکړې ده خپل ماته منلې ده. یعنی اولاف شولتز دی چې د صدر اعظم د خپل ماته منلې ده او په وځي چې راتلونکي چانسلر دی یا جرمني صدر اعظم دی دغه نوم فریدریش دی او دی ویلي دی چې کله د قدرت رسیږي نو اروپا باید له امریکا مستقله شي او خپل په خپو باندې ودرېږي. څنګه چې ما تاسو ته مخکې پخوا هم ویلو چې جرمني د اروپا د اقتصادي قدرت دی او دا تصمیم نیونکی دی. دا به تصمیم نیسي چې آیا اروپا به کوم خواته ځي، اوکراین ته جنګ ته ځي که نه ځي، د ناتو به ساتي که نه ساتي. که جرمني ونه درېږي نور اروپا نشي ودرېدلی. نو دلته اوس ښکاره معلومیږي چې هغوی ته دا معلومه شوې ده چې امریکا دی سره نه ودرېږي نو دی باید خپل په مټ ودرېږي. خو پاتې کېږي د یوکراین جنګ. زه فکر نه کوم چې جرمني د یوکراین جنګ ته زړه ښه کړي یا اخوا ته لاړ شي، بلکې دوی به دا کوشش کوي چې روسانو سره روابط ښه کړي تر څو چې خپل هغه انرژي کمبوتات چې دي او خلک مشکلاتو کې دي هغه مسله حل کړي. نو دا یو کلي او لوی تغییر دی په نړیوال سیاست کې د امریکا او د اروپا ترمنځ فاصلې مخ په زیاتېدو دي. دویم خبره چې دوستانو هم زما نه پې غوښتنه کړې ده چې تبصره پې وکړم هغه دا دی چې ډونالډ ټرمپ یو ځلې بیا خپل خبره تکرار کړې ده چې زه په هر قیمت یې خپل اسلحه بیرته اخلم. کله چې دا هلته اسلحه په رژو کې ښودل کېږي نو زما قهر وی زیاتېږي. او په عین حال کې یو بله لوبالي خبره هم کړې ده چې یوکراین باید 350 میلیارډ ډالر چې په دې 200 کلونو کې په جنګ کې ورته ورکړل شوي دي دا باید بیرته امریکې ته ورکړي. دا خبر مې ځکه دلته راواخیستله چې دا په خپله د ده معنا ده چې دغه خبرې چې دی کوي دا کوم ځای نه نیسي او کوم ځای ته نه رسیږي. اوس فرضاً تاسو وایئ چې آیا یوکراین کولی شي دا 350 میلیارډ ډالر بیرته امریکې ته ورکړي؟ او په جنګ کې لګېدلي دي او خپل په خوښ هم نه دي لګېدلي. او بل دا دی چې دا نغد یوکراین ته نه دي ورکړل شوي بلکې اسلحه ورکړل شوې ده، باروت ورکړل شوي دي تر څو د امریکې اهداف پوره کړي او روس په مقابل کې استعمال شي. او هغه د روس په مقابل کې اکثرا یې په خپله امریکایانو اروپایانو استعمال کړي دي ځکه چې هلته په جنګ کې دوی دخیل. نو په دې اساس دا ګوري دا
داسې په هغه یو ځلې مخکې ما تاسو ویل چې په انګلیسي کې ورته بلافینګ وایي دا یو بلافینګ دی چې دی کړی دی یعنی هوایي خبرې دي دا د افغانستان موضوع چې دا ټول په دې مطمئن دي په دې پوهېږي چې نه د اصلیت د اخیستی شي نه ورته څوک ورکوي دا یو بلافینګ دی د فشار لپاره کوم ځای ته نه رسېږي د خپل هغه پاپولاریټي لپاره د خپل د شهرت لپاره د داسې خبرونه ګټه اخلي بله خبره د پاکستان کې یو اخبار دی په نامه د ډان په هغې خپل په نشره کې دا خبره کړې ده چې افغانستان به یو ځلې بیا کورني جنګ خواته ځي دا به د ډاکټر نجیب د دور غوندې یو نظام ته ځي او د ده په مقابل کې به قیام کیږي خلک به د سره جنګیږي او آخر به دا سقوط ته مخامخ کیږي او یا دا دی چې فرضاً د مجاهدینو هغه وخت چې کورنۍ جنگ دی دا به هغه حالت ته ځي د په هکله زه دومره تبصره کولی شم چې دا د پاکستان یو ارمان کیدی شي خو انشاءالله دا ارمان به نه پوره کیږي خو که چې موږ افغانان په خود را شو پوه شو او یو ځلې بیا د دې دا نه شو داسې نه شو لکه چې قدرت کې وو د پاکستان په خلاف وو اما چې قدرت نه اوس ولوېدلو اوس موږ وایو چې د پاکستان سره خبرې کول لکه خالد پښتون چې ویلو چې پاکستان سره خبر کول کې کوم باک نشته دی که هغه بیا موږ نه استفاده کوي او موږ نظام ته چپه کولو ته نو دا افغان دی چې ځان به خرڅوي او خپل وطن به بیا وهي او دا د پاکستان ارمان دی او په عین حال کې د طالبانو ته دا پکاره ده چې هغه مسایل چې د ملت سره فاصلې پیدا کوي ستونزې جوړي هغه باید حل کی تر څو دوباره افغانستان د هغې ستونزو خواته لاړ نشي ځکه چې اوس کوم رقم ته افغانستان روان دی د تعلیم او د قانون دې مسله کې دا لویه ستونزه ده مګر د ترقیاتي مسایلو کې د اوبو بندونو کې په پروژو کې افغانستان ښه روان دی او په دې باندې پاکستان ناخوښه دی او ځکه غواړي چې افغانستان کې زر تر زره داسې یو نظام راشي چې بیا افغانستان د خرابۍ او بربادۍ خواته لاړ شي دا زما او ستا افغان په لاس کې ده چې په سرحد دی چې د نظام د تغییر او د اصلاح لپاره به کار کوو خو د نظام د چپه کولو نه باید جلوګیري وکړو پاکستان ایران یا دوی ته بیا خوشحالۍ ځای ورنکړو چې دوی دوباره افغانستان نه غلطه استفاده وکړي نو دا زه فکر کوم د یو ارمان دی چې دوی به دا کوشش روان کړی دی چې مخالفین راټول کړي افغانستان